داسې وکړه د مزدورانو نومان او لیست ټوله جوړ کړه ما ته یې راوړه او هغه نور مصارف چې کوم سوي دي د هغو لیست هم راوړه صحیح ده او بیا راسه هغه ستا پاته پیسې به هم درکړم صحیح ده ستا پر ځای به بیا موږ بل کس پیدا کړو صحیح ده تا ګوله په دې پوه شوې چې زلمي ولې کار پرېښوي زوروره ولاکه ده خو ویلی ول ځم پوهنتون ته درسونه مې شروع کېږي یا تا ګوله هغه خبره نه ده زوروره کېدای شي چې په دې کې د سردار لاس دی سردار ورته ویلي چې کار یې ورپرېږده خیر دې په کیسه کې مه کېږه خلک کم لږ دي داسې څوک به ونیسو چې هغه در موږ کشران یې نه مشران تر ځه چې ځو ناوخته دی سبا د خیره راسه چې هغه حسابونه سره وکړو دا څه شي راته ټکوې څه شي دی دا د پلار سا دې راته ټکوې ولاړ شه نږدې ده چې د سر ماغزه مې راپټاو کړې اسویه بابا ولې پاساپه یې ولاړ شه وایم راڅه پلار څه ته دې ځایه بابا چای درته راوړم نه نه خورم نه خورم چای دا بې تربیه زوی دي بوزه د سر ماغزه یې را اوبه کړله بوزه دا زوی دي راڅه خدای خدای تا ګله تباه او برباد که ارمان دې په عیالو مه خېژه ولاکه یې خوار پوښتنه راباندې وکړې دغه دې ناجوړه یمه ولاکه وایي چې مورې څنګه یې په درواغو مور زه دونه بې عقله یم چې ستا د مور په ویلو خطا وځمه عیالونه دلته ما ته رایله کړي دي ټکاري راته کوي زه نو فقط نه پوهېږم ولاکه بل شی بیا د مینې مزدور د ښځې په سر کې درسي بیا یې ډاکټر ته ځغلي پر ما ولاکه پوښتنه وکړي چې ته څوک یې څوک نه یې قربان دریم ګل چې په سر کې به مې درد شو ول راځه بابا ډاکټر ته دې بوځم و مې اولادونه زما احترام کوي یم دی خدای دې په دغه زامنو باندې مه ښادوه اتا ګله بنده ارمان دې مه پخېږه خدای خو جزا واخله دې ښځې د پلار کور خراب کړي په کوډو روډو یې شوړولی دي اوس د مینې مزدور دي ولاکه مې د مینې د چپلک سره برابر کړي فقط زه نه پوهېږم زه دونه ساده یم پر څه شي باندې د مکتب پر سر باندې اتا ګل زما په خیال د مکتب پیسې خوړلې دونجې نه په مصرفولې سردار چې ورته وکتل چې دی ولا په دا پیسو کې چم کړي بهرې ورته ویل زه دا کارونه نه منم ولې چې دا مکتب زموږ څه د عیالو دپاره جوړېږي نو چې یو نیک سم جوړ سي نو په دا خاطر باندې خوشکه سره کړې ده په داسې خبره وي موږ تاسې باید ټول اتا ګل ته ودرېږو ځکه چې دا زموږ تاسې مسؤلیت دی او سبا په دې مکتب کې زموږ تاسې اولادونه هم درس وایي څنګه و به خار ورسره درېږ د سردار سره د خپل حق په خاطر و شکر دی ستا انډیوالان څنګه دي ښه نور ملګري په دې نه راغلي تر اوسه نه دي راغلي بیخي ډېر وخت نو
ته چیرې یې؟ بس ته 5 دقیقې انتظار وکړه، زه چیرې ځم. سمه ده؟ سمه سمه. عجبه خلک دي، که سم کار کوم که خراب کار کوم پر دوی پر څاړه لري. عجبه خلک دي، څوک کار ته هم نه پرېږدي. دغسې دی زوروره، خپله هم کار نشي کولی او بل یو هم کار ته نه پرېږدي. که داسې کیسې روانې زوروره، زه هم یو چا ته شکایت ونه کړې، یو مشکل مې راته جوړ کړی یې. د څه شي مشکل؟ مشکل دا دی داسې نه هغه دفتر والا ته شکایت وکړې، ټوله کارونه به مو را خراب کړي زوروره. هم هر چا ته چې ورځي ورده سي ورته ودې وایي د چا په کیسه کې مه کېږه، هر څه چې کوي هغه دې وکړي. زه خو وایم داسې نه دا پروژه هم د لاسه ورکړو او هغو خلکو ته هم بې اعتباره سو. پهلوانه هېڅ په کیسه کې مه کېږه، دا چندانې پروژه نه ده، په دې کې هېڅ پیسې ولاکه پاتېږي. هېڅ په کیسه کې مه کېږه. بلې پروژه والا هم سهار زنګ راولی و، سیمټ یې خلاصي وه، یو څه سیمټ ور ورسوه. څه یې دی؟ وګوره پهلوانه، سر یې خلاص کړه، ورته د سیمټ لږ نه ښکاروئ. سمه. د اوبو کاربن ډای اکساید او اکسیجن مالیکولونه د هغوی د کوچنیوالي له امله د حجروي غشا څخه تیریږي، خو حجروي غشاوې حجرې ته د نورو شیانو په داخلېدو او خارجېدو بشپړ کنټرول لري، ځکه د ژوندیو موجوداتو حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده. سر دې په خلاص و؟ سر مې په خلاص و. داسې نه چې زه ولاړ سم ته د زده سبقانه بېرته هېر کړې. چې ته ولاړ سې نو ما ته به سبق څوک راښیي؟ هغه زاړه سبقان زده کوه او بل هغه د نسیم هم دلې دی، هغه به ستا سره په سبقولو کې کومک کوي. یا زه په هغه سبق نه وایم، زه په تا سبق وایم چې ته کله رالې بیا به نو سبق راته وایې. پلوشې ته خوا مه بدوه، انشاءالله ډېر ژر به بېرته راسم. داسې نه یې زلمیه چې هلته ولاړ سې او ما یېره کې او د بل چا سره مینه شروع کړې. پلوشې څه فکر کوې؟ هېڅ نه، دغسې. ښه نو سبقه ته ګوره. ژر کوئ، چای راوړئ، ناوخته دی. سمه ده. بله السلام علیکم پهلوانه. هو هو ښه ښه وروره، خو ورته ووایه دغه سیمټ لږ پکې کاروئ. هو یا وروره، خو دا بله ورځ یې 200 ګونۍ نه وروړلې. خیر، خو ته بیا هم ورته ووایه دا سیمټ لږ کاروئ. هو پیسې کمه دي وروره، پیسې چیرې؟ پیسې ټولې بندې دي. ځه صحیح دی صحیح دی، خو بیا هم ګوره پهلوانه ورته ووایه ورته دا سیمټ لږ کاروئ. سمه ده؟ ښځې دا چای څه سولې؟ اګۍ درته پخې کړم؟ یا
باور چیرې دی؟ د باندې وتلی دی. ستړی مه شې مور. خیر اوسې زوی. بابا چای در واچوم؟ پوښتنې ولیکئ، ور واچو. پوره نه خورم، تر خیره واچوه. مرجې دې څنګه ده مور؟ والله که شریم زه دوا مې خلاصه سوې ده. مالک دې وخت پیدا کړي اور به د ډاکټر ته ورشو. زه به باور ته ووایم، هغه به دې بوځي ډاکټر ته. زه خپله نن خلاص نه یم، ځکه چې یو غونډه لرم. اغا جانه ما ته لسی راکړه. ولاړ شه ولاړ شه په دې شنه سهار باندې هغه جانه لسی راکړه. دا څومره لسیان دي؟ د کومه سي چې ته هر ورځ لسی غواړې؟ خیر مور کوچنی دی. ورندارې پر زړګي باندې پام کوه، ډېره مه وه. سمه ده؟ مکتب ته هره ورځ استوئ، سمه ده؟ ولې بې وم په سترګو مکتب ته یم استوم. او پلوشې ته خپل زاړه درسونه زده کړه، تر څو پورې چې زه راځم تا به خپل زاړه درسونه ډېر زده کړي. سمه ده. اکا زه خپل درسونه زده کوم چې ته راځې او ما ته په ښایسته غټ موټر راځي. ولې نه؟ ته خپل درسونه زده کوه، موټر څه چې زه تا ته بسکل نه راولم. ښه دی؟ نو زه څخه ځم، ستاسو په اجازه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سره راټول شوي یاست؟ کاکو زلمی خو زه د خیره سره خپل درسونه یې شروع سوي دي. څه کوې زلمی چې بیا داسې ژر ځې؟ خو بله ورځ راغلې. کاکو بله ورځ چیرې وه؟ خو 2 میاشتې مې تېرې کړلې. بس نو چې ځې خدای دې مل څه ما ته کم خدمت کړي. خیر شه بس دعا راته کوه کاکو، ځم د خدای په امان. خدای پاک دې مل څه. خدای په امان. خدای دې په خیر بېرته راولي. د خدای په امان پلوشې. بلایم په نورو سر نه خلاصېږي چې ور دې ګرده پره راکړی نه یې، ولاکې راسبوځې چې زر کار کوي. پلار خو دې هسې د پیسو په غم کې دی. پیسې ډېرې خوښې. مور که ته مړه سوې موږ به بیا خلاصېږو. یا زویه په ما هېڅ هم نه کېږي. ته غم مه کوه، ته غم مه کوه.
راغلې په خیر راغلې کار څنګه سو ولا ورلم پیسې مې وروړې کار ونه سو تا به ورته ویلي وای چې اوس مې دغه پیسې د یو بل چا څخه په پور واخیستلې ما غلطي وکړه سمه جانکه چې پیسې مې ورته پور کړې ناسته چې وای د پلار پر کور باندې چې هر وخت پیسې پیدا کړې وای بیا به مې پیسې ورکړې وای خیر خدای به هر څه اسانه کړي د هغه به ستا قسمت یې ته ډېر تشویش مه کوه خدای به هر څه اسانه کړي شکر دی الحمدلله سردار وروره دا ځینې کسانو ته زما بیخي نفس تنګ ځي د دا سیمې په نامه پیسې راوباسي هغه ټولې خپل جیب ته واچوي د دې وطن هېڅ غم نشته ورسره ای تا ګوله پیسې ډېر بد شی دي اول دغه نظر محمد ته وګوره څومره ښه سړی څومره اخلاق یې درلود اوس ورته وګوره چې یو څه شمېړ یې پیدا کړی دی ګر سره څوک په سترګو نه وي دا مځکې ته ګر سره ګوري لا نه دغسې اسمان ته سر جګ نیولی دونه مغروره سوی دي دا ګر د خلک دغسې دي یو څوک په سم وخېږي چې پیسې پیدا کړي او دی پرې هغه اخلي هی سرداره دی بیا مو خدای ته وروړي زه خو وایم چې ما ته د خدای هېڅ وخت داسې پیسې نه راکوي چې زه د چا اکو خورم یا چې څوک راسه زهیر سي زه نه پوهېږم سرداره چې دا خلک د آخرت ته حساب ولې نه کوي اخر دا دوی لویشتې ځای ته دوی ورځي زه خو وایم چې دا د بل مزدوري مې خوښه ده چې کوم جانه